د خوست مرکز اړوند د سړو اوبه سیمه ده. هغه سړک چې د موساخیلو قلندر ولسوالۍ ترڅنګ د پکتیا ولایت د جانخیلو او د سیدکرم ولسوالۍ له خوست مرکز سره نښلوي. په دغه سیمه کې چې مرکز له ولسوالۍ سره نښلوي، دوه پلونه یې د تیرو بارانونو او سیلابونو له امله خراب شوي وو چې ګڼ شمېر خلک یې له ستونزو سره مخ کړي وو. د خوست ولایت د ټولګټو چارو ریاست مسؤلین وایي چې یاد شوي پلونه به د 2 میاشتو په موده کې د 310,000 افغانۍ په لګښت جوړ شي چې ورسره به د خلکو شته ستونزې هم هوارې شي. تقریبا یو دغه پل ده سیدې صوبه په نامه یادېږي، یو تر دې ورو خواته بازار طرف ته یو بل پل ده کوچنی سیدې دواړو دپاره تقریبا 3 لکه څه بالا 10,000 روپۍ 3 لکه څه بالا 10,000 روپۍ دغه ته نهایي چې کوم شرکت ګټلی ده نو هغو کار باندې شروع کړی ده. د وخت په اړه باندې انشاءالله چې 2 میاشتې وخت په نظر کې ده ورته چې په 2 میاشت کې به انشاءالله دا تکمیل سي او ګټې اخیستنې ته به وسپارل سي. د یادې سیمې اوسېدونکي وایي چې دغه پلونه بارانو تخریب کړي وو. د نوي اورښتونو له امله به ورځ تر بلې لا پسې تخریبېدل. دوی وایي چې په یاد سړک باندې یوازې د موساخیلو ولسوالۍ خلک تګ راتګ نه کوي، بلکې د پکتیا د جانخیلو، سیدکرم او نورو سیمو څخه هم خلک خوست ته راځي. دا دومره سوالات چې دا پل د 2 ولسوالیو ده، ان له پکتیا پورې دا سړک تللی ده. دغه کې موږ ډېر کوششونه وکړو، مخکې جمهوریت په وخت کې خو کار یې ور نه کړ او دومره په ځورېدو چې دا سدپال هغه چې دا ټول د ولسوالیو والا ان له مرکز پکتیا پورې دا لار بندېږي، دا خلک تکلیفېږي. خدای پاک اوس دا کار وکړو چې هر چا دا کار کړی خدای دې اجر ورکړي. پکتیا ولایت د جانخیلو اوسېدونکی یم، نو دغه لار نه موږ ډېر تاګ راتاګ لرو، څو کله نه څو، نو دلته ستونزې ډېرې وي ولا نو دا پال بیخي ضعیفه و. ژوبل به اوس ماشاءالله جوړ شي، کور په روان دی، ډېر خوند به وکړي او کله جوړ شي ټول د افغانستان خلک به خوشحال شي، نو ډېر خوند به وکړي انشاءالله. د خوست ولایت د ټولګټو چارو ریاست مسؤلین زیاتوي چې په راتلونکي کې به د موساخیلو قلندر ولسوالۍ سړک په معیاري ډول جوړ شي چې د خلکو شته ستونزې به ورسره حل شي.